تاسو له SBS پښتو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن جمعه د 2024 کال د جون د میاشتې 12 نیټه ده چې د خبرګول د میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پر ایران بریدونه لغوه کړي دي ځکه د هغه په وینا له تهران سره د یوې هوکړې د وروستي کېدو چارې نږدې بشپړې شوې دي. ټرمپ ادعا کړې چې د دې هوکړې د لاسلیک وخت او ځای به هم ډیر ژر اعلان شي. هغه د څرګندونې داسې مهال کړي چې تر دې مخکې ایران ته د سختو بریدونو ګواښ کړی و، خو ایرانی چارواکو ویلي چې لا تر اوسه د کومې هوکړې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او خبرې اترې لا هم روانې دي. استرالیا له بریټانیا او کاناډا سره یو ځای د سولې یو صندوق پیل کړی چې موخه د اسرائیل او فلسطین د شخړې لپاره د دوو دولتونو له حل لارې ملاتړ دی. هر هیواد به د صندوق سره 2 میلیونه استرالیایي ډالر یا 1 میلیون بریټانوي پاونډ مرسته وکړي. دغه صندوق به پر بنسټیزو او ټولنیزو پروژو تمرکز ولري چې د ځوانانو او مدني ټولنې د سازمانونو پروژې هم پکې شامل دي. د روانې اونۍ په پیل کې د غودریو هیوادونو د فرانسې، نیوزیلند او ناروې ترڅنګ د هغو شبکو پر ضد همغږي بندیزونه اعلان کړل چې په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرایلی میشتو د تاوتریخوالي مالی ملاتړ او تمویل کوي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت او کینیا کې د ایبولا ناروغي لامل د مړو شمیر 116 تنو ته رسیدلی دی او دغه ناروغي 600 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ایبولا ناروغي وروستۍ خپرېدنه د بوندیبوګیو ویروس لامل رامنځته شوی چې دغه ډول ویروس تر اوسه نه کوم واکسین لري او نه هم درمل. د روغتيایي کارکونکو پر وړاندې د قهرجن اوسیدونکو بریدونه د زینو ځای خلکو شک او بے باوري او په اغیزمنو سیمو کې وسلوان نښتې لا هم د ناروغي د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ وي. د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو عمومي رئیس ژان کاسیا وایي چې د دې ناروغي د درملنې په برخه کې پرمختګ روان دی. یوناما تایید کړی چې په افغانستان کې د پاکستان له لوري د وروستیو هوایي بریدونو قربانیان ډیری ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو په هوایي بریدونو کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو پیښې مستند کړي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د پاکستان په بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپيان دي. په عین حال کې د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ بیا رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې 4 هدفونه پنځه کړي او 26 ترهګر یې وژلي دي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجبونی تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.